السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو محترمو ملګرو، زموږ نن ویډیو د فیسبوک په باره کې ده چې آیا موږ څنګه کولی شو چې په خپل فیسبوک کې غلطې ویډیوګانې یا تصویران یا داسې نور شیان موږ په خپل فیسبوک کې بند کړو. په دې ویډیو کې ټوله طریقه زه تاسو ته ښایم. مهرباني وکړئ ویډیو شا پر مخ مه کوئ، ویډیو سمه صحیح وګورئ. ډېره زبردسته او خوندوره ویډیو ده. ګرانو محترمو ملګرو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ یاستئ. زه حبیب الله اکاډمي چینل ستاسو ته مخاطب یم. که ستاسو اول وار وي زموږ ویډیو ګورئ یا زموږ چینل ګورئ، چینل لازمي سبسکرایب کړئ او لایک یې کړئ. ځینو ملګرو ته معلومات نه کیږي چې د سبسکرایب بټن چیرته ده. سبسکرایب بټن دا ده، په انګریزي به سبسکرایب لیکل شوی وي، په فارسي باندې مشترک لیکل شوی وي. دا به اوکې کې بیا به راسي څنګ ته په کنګړۍ اوکې وکړه، پورته په آل اوکې وکړه چې موږ نوې هره ویډیو تر تاسو پورې در ورسي. هغه که ستاسو خپل پلار ته موبایل ورکړئ یا خپل ورور ته موبایل ورکړئ، هغه ته به هیڅکله غلط شیان نه راځي، یا به غلطې ویډیوګانې او یا غلط تصویران به هیڅکله هغه ته نه راځي. ځو د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. اول ور به تاسې راسئ خپل فیسبوک ته. تاسې چې هر رقم فیسبوک وي صحیح، زه دې ته راځم. دې فیسبوک ته صحیح ده، دا ما خپل فیسبوک ده، زه دا خلاصوم کلاوم یې صحیح ده. دې ته زه راځم، بیا به تاسې راسئ دې د سر دغو دریو نښو ته، دې ته به تاسې راسئ صحیح ده. کله چې تاسې دې ته رالاستئ دا به اوکې کړئ. داسې مو اوکې کړو، تاسې به دا پورته ولاړ سئ، دلته به راسئ د انتظاماتو ته. په انګریزي کې به سیټینګ وي، په فارسي کې انتظامات صحیح ده. دا به تاسې اوکې کړئ. تاسې مې کله اوکې کړو بیا به تاسې راسئ دې انتظاماتو ته، دا سر والته دې ته به تاسې راسئ. دې ته چې کله تاسې رالاستئ دا به اوکې کړئ. داسې مو اوکې کړو بیا به دلته تاسې اوس راسئ، دغه اپشن به پیدا کړئ. زه اوس تاسې ته در ښیم چې هغه کوم اپشن ده صحیح ده. دې اپشن ته به تاسې راسئ. کله چې دې اپشن ته رالاستئ دا اپشن ده صحیح ده. دې اپشن ته به تاسې راسئ، هغه سیټینګ ټول دلته ده صحیح ده. دې اپشن ته چې کله رالاستئ تاسې به دا اوکې کړئ. داسې مو اوکې کړو بیا به راسئ دې ته، دا به اوکې کړئ صحیح ده. داسې مې کله اوکې کړو اتې دلته په هغه باندې مدا وغئ صحیح ده. خالي دې ته راسئ، دا داسې اوکې کړئ. داسې مې کله اوکې کړو اتې بیرته اوس شاته راسئ. تاسې دا یو سیټینګ شو. اوس چې شاته راسئ، اوس دلته زه تاسې ته ښیم چې تاسې سره څوک ملګری وي یا ورور مې در سره ناست وي یا بل څوک وي، ډېرو خلکو دا سیټینګ نه وي کړی، هغه به بیا تاسې راسئ دلته چې مثال ماته چې یوه ویډیو راسي صحیح ده. زه دلته ویډیو غواړم، دلته یوه ویډیو ده، زه ویډیو غواړم چې هغه هر رقم ویډیو وي صحیح ده. په ویډیو اوس راسي په دې فیسبوک کې یا غلط شی درته راسي یا تصویر درته راسي، هغه تاسې دغه رقم ورکولی شئ. مثال دا اوس تصویر د ماته راغی، دا غلط تصویر د مثال زه اوس دلته به تاسې راسئ د ضرب علامې ته، دې ته دا به تاسې اوکې کړئ. داسې مې کله دغسې اوکې کړو هغه به ورک سي. دغه جچل اوس تاسې وګورئ دلته نسته صحیح ده، اما ورک کړو. اوس چې تاسې بیرته غواړئ چې یا رادې سي، بیا به تاسې بیرته راسئ دې ته، دا به اوکې کړئ صحیح ده. دا به اوکې کړئ، تصویر به بیرته راسي. نه دا ده. او د ویډیو طریقه زه درته ښیم چې تاسې به ویډیو څه رقم ورکوئ له دې جا چې ستا سره بل څوک وي، دا ویډیو به تاسې څنګه ورکوئ. زه دلته راځم ویډیو ګورم ښه. مثال اوس دا ویډیو ده، دا ویډیو به زه دغه جا چې څنګه ورکوم. مثال دلته ونیه چا نشر کړی یم، دغه کړی یم. اوس زه راځم بیرته دې جې ته، د ضرب علامې ته، دې ته زه راځم دلته وږم صحیح ده. وینه ویډیو ورکه شوه، دلته تاسې ورته وګورئ ویډیو ورکه شوله دغه جا چې هغه ویډیو نشته صحیح ده. اوس چې موږ بیرته غواړو بیرته به راسو، موږ به دې جې ته راسو. دا که موږ په کار وي چې موږ بیرته غواړو دا ځای به موږ ووهو صحیح ده. دا ځای چې موږ اوکې کړو ویډیو به بیرته راسي صحیح ده. او که تاسې یاست چې یا موږ راپورټ پې کوو په دې ویډیو باندې چې دا لا غلطه ده لا بل رقم ته ده، بیا به تاسې راسئ دې جې ته. دا درې علامې نه دي، دې جې ته چې کله تاسې رالاستئ دا به اوکې کړئ. داسې مو اوکې کړو، تاسې به دلته راسئ راپورټ ته، دلته دې ته به تاسې راسئ صحیح ده. دې ته چې کله تاسې رالاستئ دا به تاسې اوکې کړئ. دلته چې تاسې خوښه ده اتې مې هره برنامه پې ووهل، هر یو هغه مې پې ووهل، فرهنګ مې پې وګول، خوشنست مې پې ووهل. دا چې تاسې خوښه ده چې هر یو مې پې وګول، باندې راپورټ بیا کېږي صحیح ده. دا زموږ خوندوره او زبردسته ویډیو وه. مهرباني وکړئ چینل لازمي سبسکرایب کړئ او لایک مه هېروئ. ویډیو خامخا لازمي لایک کړئ.